د افغانستان کرکټ بورډ وايي د واخان ملي شلوريز جام په نوم په کندوز ولایت کې د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو په ګډون د یو شمېر پیژندل شوي ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلوريزې سیالۍ پیلوي. کرکټ بورډ زیاتوي موخه یې د نوي استعدادونو غوړېدا او ملي لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو پیدا کول په ګوته کوي. دغه سیالۍ چې څلور لوبډلې پکې ګډون کوي، هر یو به مخکې دې نه چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي، یو بل په وړاندې دوه ځلې لوبېږي، یعنې هره لوبډله شپږ سیالۍ کوي. ورته مهال د افغانستان د کرکټ بورډ د غورابي کمیټې مشر وایي د ګریډ 1 سیالیو د غوره لوبغاړو ترمنځ به د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم په دغو سیالیو کې ولوبېږي. تقریبا 15% د هغه لوبغاړي د ګریډ 1 نه موږ راخیستي دي چې ښه پرفارمنس یې کړی ده. په دویم برخه کې هغه لوبغاړي چې وایټ بال قرارداد لري موږ سره ډومېسټک په لیسټ کې تېر کال پرفارمنس کړی ده، هغه لوبغاړي موږ ځای په ځای کړي دي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره چې یادې سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 28 نیټه پیل او د جولای میاشتې تر 7 نیټې به دوام وکړي.